افسر افغان به یي زه یو غریب سړی یم ته په ما پسې خبرې مه کوه دا دپاره دې دا ویډیوګانې وکړی که بله ورځ دې د داسې حرکت نه خبر شوم که نه. افسر افغان د خپل پیج نه پوسټ کړی چې د هغې نه پس واپس بوډاګي ویډیوګانې شروع کړي. خلکو هم چا افسر افغان ته کنسلي شروع کړي، څوک چا افسر افغان یو ډم دی او دا اوس موږ ته څنګه داسې خبرې کوي. ډېر شي ویډیوګانې او ډېر شي خبرې جوړې شوي دي. د دغې یو پوسټ ته وایي نه دا پوسټ به تاسو ټولې کتلی د سکرین تاسو سره شو کوم. تاسو زه وایم ګوره خلک دا وایي که نه چې افسر افغان چې کوم دی دا جیلسي کې د بوډاګي نه مطلب بوډاګي ته شهرت میلاو شو، ډېر فیمس شو، نو افسر افغان چې کوم دی جیلسي کوي. مونږ تاسو وګورو د افسر افغان په خپل د هغې فالوور چې کوم دي د هغې د ویډیو ریچ تاسو وګورئ د هغې د میلیون اخوا فالوور دي. ګوره د افسر افغان ټول نه فعله غلطي دا کړله چې دې بوډاګي مینشن کړی. بوډاګي یو ډېر زیات سیده ساده یو خوږ انسان دی. بوډاګي یو ډېر ساده انسان دی. پکار ده چې موږ بوډاګي سپورټ کوو، بل هغه د ډېرې غریبې کورنۍ سره تعلق ساتي، الله ته شهرت ورکړو. پکار ده چې موږ یې سپورټ وکړو، موږ سره نور مرسته وکړو او هغې یو ښکلی ژوند د بوډاګي جوړ شي. نو موږ د بوډاګي سپورټ کوو. داسې نه وایم، خو د افسر افغان چې دا کومې خبرې کړلي دا هم یو غلطي نه دي. دا خلک دې ته وایي دا ډم دی. نو که ډم دی نو دې هر څه دی، هغه چې هر څه دی، خو د هغې د خبرې تاسو وګوره دې دا خبرې چې دې ته یو لوی مقصد یو لوی معنی لري. که ما ورته پرې لږ سوچ وکړو پاکستان ته تاسو وګورئ چې پاکستان د فریلانسینګ په دنیا کې څومره تیز روان دی. ما ورته پښتون فریلانسینګ پیژنو هم نه چې فریلانسینګ وایي څه ده. د دنیا نور قومونو ته تاسو وګورئ چې په سوشل میډیا باندې دوی خپل موبایل د انټرنیټ د لیپټاپ خلک څنګه استعمال کوي. خلک دنیا څه کوي، کم سیټ روان دی. ما پښتون ته څه کوو، همیشه ما ورته زموږ پښتنو کې سټار هغه کس دی چې مطلب هغه به یا سپکې خبرې کوي او یا به راشي دلته کې پاکستان ته به جنډه منډه بیرغ میرغ به شاته لګولی، یو ملک ته کنځلې کوي، بل ملک ته کنځلې کوي. څوک وایي زه روسټینګ کوم. هغه خلکو نه موږ سټاران جوړ کړل چې هغه الټه موږ ورکوي. مطلب د هغو نه موږ ته هېڅ پیدا هم نشته او نه څه د قوم ته هغه څه ښه پیغام ورکولی شي. بس هغه خلک زموږ سټاران دي د سوشل میډیا. زموږ پښتانه چې دي موږ هغه خلک سټاران جوړ کړل چې د هغې نه هغو ته خپل څه مستقبل پته نه هغه ځان دپاره څه کولی شي او نه موږ ته څه پیغام راکولی شي. د افسر افغان پیغام او مقصد د دې پوسټ دا و چې هر موږ په سوشل میډیا باندې د هغه کس سره مرسته وکړو، د هغه کس سپورټ وکړو چې کم د راشي خلکو د پښتنو ته څخه پیغام ورکوي، صحیح خبرې کوي. زه هغه خلک کم چې د پښتنو لپاره ډېرې زیاته کوشش کوي پښتنو ته څه د زده کړو او څه د کاروبارونو یا صحیح خبرې کوي. هغه خلک څوک پیژني هم نه په دې سوشل میډیا کې. خو که موږ وګورو که څوک چېرته دا جوار دی دا داسې و دا هغسې و دلته زه پټو ته راغلی یم، نو هغه کم خلک چې دي هغه زموږ سټاران دي. د افسر افغان کومه خبره چې کله دا غلط نه ده، خو که دوی صرف د بوډاګي نه مینشن کړی چې بوډاګي ډېر زیات سیده ساده یو خوږ انسان دی او دوی دغه مینشن کړی، نو خلک په دې وجه غوسه شو. نور د افسر افغان ته کومه خبره چې کومه ده دا بلکل په خپل ځای باندې ډېره ټیک خبره دي، عقلي ده. امید لرم دغه شارټ غوندې پیغام دی تاسو سره شریک کړو چې خپل منځ کې نفرتونه مه خوروئ. افسر افغان هم ډېر زیات خوږ انسان دی او هغه هم ډېر همیشه ډېرې ښکلې خبرې کوي او پښتنو ته یو ښه پیغام ورکوي. نور که هغه څه دی خلکو یې داسې کې د ګانې وي بس هغه هغې خپل یو سوچ او خپل کار دی، خو دې کم پیغام چې و دی ډېر ښکلی پیغام ورکړی. نو امید لرم ویډیو خوښ شوي ویډیو را سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ. انشاءالله ملاقات به کېږي په بل نوي ویډیو کې. د لوی الله په امان.